د دوحې فورم 23م پړاو نن شنبه د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل شو. په دې ناسته کې د نړۍ له شاوخوا 150 هیوادونو د هیوادونو مشران، جګپوړي ډیپلوماتان او پانګوال په پراخه کچه ګډون کوي. سږنی فورم د عدالت په عمل کې له ژمنو هاخوا د پرمختګ پر لور تر شعار لاندې جوړ شوی. د دې فورم د جوړونکو په وینا دا شعار دولتونه او نړیوال بنسټونه دې ته هڅوي چې له خبرو او ژمنو ورهاخوا عملي ګامونه پورته کړي، څو د بې عدالتۍ پر وړاندې درېدل، د پالیسۍ جوړونې نوښت او نړیوالې همکارۍ ته لاره هواره شي. د نن ورځې ناسته د قطر د لومړي وزیر، د اروپایي ټولنې د بهرنیو پالیسۍ د مشر او د اسپانیا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د لومړي پینل له بحثه پیل شوه. د اوکراین د سولې بهیر او همدارنګه د غزې په اړه د نړیوالو مسؤلیتونو موضوعات د دغو خبرو اترو مهم محورونه وو. بیل ګیټس په خپلو خبرو کې د نړیوالې روغتیا په برخه کې پر نازکو لاسته راوړنو ټینګار وکړ او ویل چې علمي نوښتونه کولی شي د ملاریا، ایډز او ګوزڼ په څیر ناروغیو سره د مقابلې لپاره نوي وسایل رامنځته کړي. اوس مصنوعي ځیرکتیا یې برخه ګرځېدلې ده او کولی شي زموږ پرمختګ په دې برخو کې د پام وړ چټکه کړي. مصنوعي ځیرکتیا به نه یوازې د واکسینونو او نوو درملو د علمي موندنو په برخه کې رول ولري، بلکې د هغو د رسونې او تطبیق په برخه کې به هم فوق‌العاده اغیزه ولري. د پریکون په دوران کې د منځګړیتوب په پینل کې ګډونوالو د سیمه ییزو شخړو په منځګړیتوب کې د قطر پر رول ټینګار وکړ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په غزه، افغانستان او سوډان کې د دوحې هڅې د ستایلو وړ وبللې. د قطر لومړي وزیر هم وویل چې د هیواد د منځګړیتوب رول یې د دې ځای د جیوپولیتیک موقعیت او د سیمې د ملي امنیت پر ثبات ولاړ دی. موږ د یو کوچني هیواد په توګه نشو کولای د پوځ له لارې په یو ستر ځواک بدل شو، خو البته د ډیپلوماسۍ، پانګونې او مشارکت له لارې د ځواک ترلاسه کول هغه څه دي چې د قطر واقعي اغیز او حضور رامنځته کوي. تاسو نشئ کولای هغه ناورینونه چې ستاسو په شاوخوا کې پیښیږي له پامه وغورځوئ. کله چې یو ناورین رامنځته کیږي، دا ستاسو انساني دنده ده چې هغه مسؤلیتونه چې ورسره مخامخ کیږئ پر غاړه واخلئ. د قطر لومړي وزیر بیا ټینګار وکړ چې په غزه کې یو دوامدار اوربند ته رسیدل د اسرائیلي ځواکونو له بشپړ وتلو او په سیمه کې د ثبات د بیرته راستنېدو سره تړلی دی. د اسپانیې د بهرنیو چارو وزیر هم وایي چې د غزې د ملکي وګړو د وژنې په وړاندې چوپ پاتې کېدل د منلو وړ نه دي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین اوسنی وضعیت یو خورا ننګونکی پړاو وباله او پر دې ټینګار وکړ چې باید ټول د ملګرو ملتونو منشور ته وفادار پاتې شي او جګړه د بهرنۍ پالیسۍ د وسیلې په توګه رد شي.